السلام علیکم درس ته مو په خیر راغلی ورځ مونږه تیر درس کې مکمل ټیبل ختم کړلو ټیبل ریلیټډ چې کومه ټولز راتلل یا د دې مربوط کوم مینیوز نور راتللی ډیزاین او لی آوټ ټول کې مونږ خبرې وکړې نو هیله ده چې تاسو ټول په دې باندې پوه شوي اوسئ او په یو کمانډ کې به یا یو آپشن کې هم تاسو ته هیڅ مشکل ونه اوسي که مشکل هم یې کولی شئ زموږ سره بیا شریک کړئ راځو نن ورځ په انزرټ مینیو کې مونږه السټریشن شروع کوو په السټریشن کې فکچر وایو پکچر هم لکه څنګه چې مونږه ورډ کې دغه ټیبل ویل مینیو لري خپل ټولز لري همداشانتې که زه راشم یو فکچر راواخلم دا ګوره کولی شئ دې په واسطه تاسو یو انلاین فکچر راواخلئ د خپل کمپیوټر څخه یې راوړئ په کمپیوټر کې تاسو سره موجود وي زه راځم ډیسکټاپ ته او ډیسکټاپ کې ما سره فرض کړئ یو فکچر وي یو لوګو راخلم یا هر څه چې وي تاسو سره خپل فکچر مو وي لوګو وي نو کولی شئ تاسو یې راواخلئ فرض زه د افغانستان لوګو راخلم دا زه دلته کې انزرټ کوم ګوره دا لوګو مې راوړله ډایرکټ دا اتومات څنګه کېږي ما سره انزرټ کېږي چې کله زه دا انزرټ کړم اوس دې سره کولی شم چې هر قسم څه وغواړم زه په دې باندې افلای کولی شم لومړی خو دا د دې نه تاسو دا ونیسئ کولی شئ چې دا غټ وړوکی کړي د کونجونو څخه کولی شئ چې غټ وړوکی کړي دا فکچر څومره تاسو غواړئ صحیح په هر اندازه باندې تاسو غواړئ د هر کونج نه چې وغواړئ ګوره کولی شئ وړوکی کړئ او یا یې غټ کړئ دا به داسې واړو واپس بیرته خپل روټیشن ته او دیز نه کولی شئ چې کله ګورئ د بره ته راغلی دیز ته ګوره د بره دې سر ته راسئ او داسې کې ګوره ته غشې غوندې ورکړی ده دې په وجه تاسو دا کولی شئ تاوې کې روټیشن ورته ورکړئ چې هرې خوا ته یې وغواړئ په کوم اندازه غواړئ تاسو دې ته روټیشن ورکولی شئ صحیح ده بل که تاسو غواړئ چې دغه وکړئ اوس غواړئ دا یو ځای نه بل ځای ته یوسئ د دې دپاره یو آپشن په دې ځای کې چې دا په ریپ کې دلته کې به تاسو ورته څه واخلئ ان فرنٹ اف د ټیکسټ واخله یا فرض کا ترو واخله یا ټایټ واخله نو بیا ته کولی شي دا څنګه کې یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره یوسئ چې هر ځای ته ته غواړئ نو ته اخیستلی شئ او بیا یې وړلی او راوړلی شئ نو که ان فرنٹ اف د ټیکسټ دې واخیستو بیا به ته د ټیکسټ د پاس هم دا ګرځولی شئ چې هر ځای کې ته غواړئ هلته کې ته بیا دا اچولی شئ او هېڅ مشکل به نه وي درته لکه دا مې راواخیستلو اوس دا ګوره موږ هر ځای ته وړلی شو مخکې ما ته صرف څه کول یو پوزیشن راکولو او دا تاسو ان فرنٹ اف د ټیکسټ راخلی بیا به تاسو ته د دې په پوزیشنینګ کولو کې یا په یو ځای کې ایښودلو کې به هېڅ قسمه مشکل ونه اوسي صحیح نو اوس راځو دې مربوطه چې کوم زموږ سره پوزیشن دی یو دانه کوم کمانډز دي کوم ټولز دي هغه یو دانه موږ اوس ووایو لومړی به راسو په دې کې چې دې زموږ سره ایمیج دا فکچرز لیکل شوي دي د پکچر په واسطه تاسو کولی شئ چې ونه فکچر راوړئ دلته کې ستاسو ډرایوز دي چې هر ځای تاسو راوړئ د هغه ځای نه یې راوړلی شئ فرض که زه غواړم ډیسکټاپ ته لاړ شم ډیسکټاپ نه یې راوړم یا که دې ځای کې تاسو سره نو ډرایوز اوسي ګوره دا سی ډرایو د زما سره دا ډي ډرایو د ډي ډرایو ته راشه هر فولډر کې چې تا فکچر وي هغه ځای کې فکچر سلیکټ کړه او راوړه نو زه به راشم ډیسکټاپ ته چې راغلم دې نه زه یو څو پکچر یې راوړم یو پکچر به زه اول راوړم خپل پکچر به راوړم مای پکچر صحیح دا پکچر مې راوړلو یا زه غواړم چې دا نه دا خو زما ډېر پخوانی پکچر ده دا نشته انزرټ پکچر ته به راشم او دیز نه به راشو دیز کې موږ چې وکړو بل پکچر دا به راواخلم او دلته به تاسو دا انزرټ کړئ انزرټ ته داخلول معنا ورکړئ دا پکچر ما راوړلو دلته صحیح ده به دې مه ګڼئ نور پکچر را سره نشته د یو پکچر د پکچرو دومره شوقي نه یم خو د یو پکچر را سره موجود نو غواړم چې دې باندې درته لږ کار وکړم ترسره یې کړم نو دلته کې ګوره موږ راځو فلحال چې ما کله ایمیج راوړو ګوره هغه بیخي غټ ده تاسو غواړئ چې دا وړوکی کړئ نو ما ورته وویل چې دا کونجونه کلیک پې وکړئ یو ځل او دا کونجونه ته کولی شئ چې دا غټ وړوکی کړئ ما ګوره دا شانتې کړلو صحیح ده او که زه دا فرض که یو ځای نه بل ځای ته وړل غواړم نو بس راشه ان فرنٹ اف دی ټیکسټ ټیکه او بس بیا تا ته د دې وړلو کې به هېڅ قسمه مشکل او ستونزه ونه اوسي دا پکچر د لږې غټوم تر څو تاسو ته په دې باندې هر څه زه افلای کوم او هر کمانډ په ښه توګه پرې پوه شئ دا پکچر اوس یا نور پکچر وي تاسو چې په هر څه باندې افلای کوئ په هغه باندې تاسو دا افلای کولی شئ یو به دا راواخلم او بل به درته داسې کار وکړم چې یو لوګو به م راوړم چې دا ګیله به فري شي دا به شو دلته کې په عامه چې ما ته یو لوګو راوړه دلته به راشو فرض که زموږ خپله لوګو ده صحیح دا لوګو مې هم راوړله دا لوګو غټه ده نو هلته نه ځایږي دا به زه داسې کار وکړم چې دا به زه کمه کړم دا ده کمه مې کړله اوس ګوره بیا نه وړل کېږي ښه سو سمپل دا راخلئ ان فرنٹ اف د ټیکسټ یې کوئ اوس به دې وړلو کې تاسو ته هېڅ قسمه ستونزه ونه اوسي ټول فکچر کې تاسو کولی شئ دا راوړئ او ځای کړئ ټیک شو که نه دې طریقې سره تاسو دا برابرولی شئ او سیټ کولی شئ
اوس راځم غواړم چې دی باندې د دې کوم ریلیټډ ورته ځکه یو ګورې د سره فارمټ مینیو څنګه کېږي اوپن کېږي کله چې ما ایمیج واخیستو کله کې پیو ګورې کې فارمټ مینیو یا فارمټ ټیپ د سره اوپن شولو نو د دې کې اوله خبره زموږ سره چې دا غ بیک ګراوند ریموو کول دي دلته وګورئ دا لوګو ما اخیستي اوس غواړم چې دینه د بیک ګراوند ختم کم دا ور سره نه خای اکثره که تاسو لوګوګانو کې ګوري هغه باید بیک ګراوند نه لري ساده باید اوسي زه وایم چې صرف دغه فاتح شي د لیکل او دا یا د لیکل نه صرف د فاتح شي او د بیک ګراوند چې د شاب دادیونه ختم شي تاسو کولای شئ دا وګورئ ریموو بیک ګراوند باندې کلیک کړئ او د په واسطه باندې ونه بیک ګراوند ختم کړئ څنګه دا ریموو شو اخو کلیک وکړئ کې نو ګور مربوطه چې کوم د دې بیک ګراوند دغه ورنه ختميږي دا تاسو صرف هغه وخت کې اپلای کولای شئ چې بیک ګراوند سیم کلر ولري یو کلر ولري نو بیا به تاسو په اسانۍ سره دا ختمولای شئ خو کډيري بیا دا نه ختمي ګور دي کې اکثره شیزونه ځان سره یو ډول بيخي لاکس نه شي جوړ کړل صحیح ده نو که سیم کلر سره سوي تاسو سره شاته سیم بیک ګراوند نو صرف ریموو بیک ګراوند باندې کلیک وکړه ا بیک ګراوند باندې خپل باندې ختميږي لکه ما چې دینه ختم کړلو بل موږ راځو اوله خبره زموږ سره چې شو د کې ریموو بیک ګراوند مطلب دا چې بیک ګراوند ورنه ختم کا اوس د کې کریکشنز دي کریکشنز په واسطه باندې تاسو ته مختلف قسمه رنگ درکې ګورو سافت رنگ راخلي اپلای کوي ګوره دا ورکوا او په دې باندې اپلای کیږي خو زه وراشم دلته کې او دا برته په دې باندې اپلای کوم دې ایمیج باندې خاري باندې تاسو اپلای کوئ مشکل نشته ټایم چې دا واخله ور دې کلر کې راغلو زما ایمیج دې کلر کې مننه پکار باید سپین راسي او سپینواله خلک خو خي ګورورته همدا شان دي زغواړم چې تور راسي ځینې تور خوخي صحیح ده کنه ځینې غنم رنگي خوخي نو د کې چې تاسو هر کلر خوخيږي هر قسم د رنگ مو خوخوي هغه کلر ځان د پر اسنه کې انتخاب کې او سلیکټ کې هغه کلر بستا ایمیج واخلي اوس دا ایمیج د ګوره اوس ګوره زما ایمیج څومره خاصه راغلو مخکې څومره بدرنګ او څومره خاصه شولو صحیح ده کنه ته وای د ایډیټینګ خاص نو همداسې بدرنګ او په ایډیټینګ کې ګوره څومره خاصه کې نور کې سپینای ګوره بيخي وخکار نو ګوره اوف ولا کواوره همدا شانتي ګوره کدي سې کې نو هر قسم د تاسو غوړی د کې ځین تاسو سره کلري دي تاسو کولای شئ چې هغه کلري ورته ورکړئ او فری اپلای کړئ نو هر کلر چې تاسو خوښوي هر ډیزاین تاسو ته مزه درکوي او قسم تاسو کولای شئ فری اپلای کړئ ما په فرض کړه یو دنه اپلای کړلو نو دا رنگ دا هر رنگ تاسو خوښوي ورته ورکول شي صحیح ده برایټنس د کنټراسټ شارپن ټول پکې موجود دي کلر د دې ایمیج څنګه وو سیګوره تصویر ته رنگ ورکړئ د رنگ کې باندې په کار دی رنگ کې غوړم دی رنگ کې غوړم دی رنگ کې غوړم دا ګوره کلر دي ښا د دې ایمیج د فارچ دي کلر دي ګورئ ته مختلف قسمه کلري که تاسو غواړئ یو ایمیج ته ورکړئ یو عکس ته نو تاسو ورکولای شئ دې په کلر کې زه تاسو ته خاطره مو وایم زموږ د یونیورسيټي نو اکثر الکان خو د سوي یو کس هغه کې دا اسایمنت کې نو بیا نور څه کوي کوشش نور کافي کې ترنه یا مرګري بیا راولې غو دا او خو خپکېګم کراو نه لګم دا کیسه کوي کنه ظالم بچ څنګه چل کې هغه عکسونه ماکسونه چې کوم دی اخیستي سکرین شاټ ترنه وړو سکرین شاټ واخلئ نو بس راش صرف سکرین شاټ خو ما غي دې نو ته دا کلر چینج کیږي استاد نه پويږي دې خو یې خپل کلر دا او دې ورته خپل ځان ته خپل کلر ورکی بل کلر ورکی پوه شئ نو استاد وایي چې د خو بیل کړی دا غزان د لپاره بیل کړی دا تاسو دې شانتي کولای شئ چې کلر وته دې نه چینج کړئ کلر سچوریشن کلر ټون او دا رقم ته ریکلر دې کې نور واړی نور کلر ورته ورکې تاسو نور کلر هم پر اپلای کولای شئ ګوره خپل خو باندې کوم کلر دې نه پر اپلای کوي پر اپلای کولای شئ دې کې نور کلر تاسو ځان لپاره جوړوي خام او بل شانتي کلر پوخ کلر غواړي خام کلر غواړي هر قسم کلر چې تاسو کار بیا هم پر اپلای کولای شئ دې کې ار جی بي په خپل اندازه ورته کموي زیاتوي ورته ورکول شي ریډ کلر پکې څومره وسی بلو پکې څومره وسی ټول کلر چې جوړي ګورغه د درې رنگونه جوړيږي ریډ گرین بلو دا سره مکس کوي او نور کلر یې ونه جوړيږي چې سټانډرډ کلر دي نو هر یو چې تاسو خو هغه ته پر اپلای کول شي ګور سره کم تر راغلو دا پکچر صحیح ده بس کول شي چې ورټ کیم خو خسته پکچر ډیزاین کیا خپل خو باندې ورته ګور دي چې خسته کلر دي تصویر مونږ واخلې یو راس او دا کلر په اپلای کوي به تاسو وګورئ دې نه تاسو کولای شئ چې کلر ورته ورکړئ رنگونه ورته ورکړئ همدا شان دي غواړي ارټیست دا بده سی وکما چې بیرته بده نه زه بیکشم مونږ هو تاسو چې تاسو صرف کمانډ باندې فری کول دي د ځکه ارټیست افیکټس دی مطلب دا د سی راولي لکه تاسو وګورئ باندې را کړی زه د کار کوم ته مې د دار کم ته کوم غوړای وای تو ګور ز سره کم تر سامي کوم راوړی پکچر چې تر سمې کوم اگر تصویر راولي کی تر سې ځکه افیکټ افلای کې بورډ کې اتی وته وای سو ګور د مې وګورئ باندې تر سم کا به خبر نه بیچاره سي دای پریک چې شي کړی دی واځي او کلیک کړی ګور سیم ټو سیم فرق نه کیږي لکه په ګوتو باندې ډرا شوی وي ارټیست ګور رسام په شکل باندې ته چینج کلر ته چینج کی ګور بيخي هیڅ فرق نه کیږي دا واخ واستغه ته اپلوډ کا فیسبوک ته ټول وایسو ګورو تاسو خسته سامي کړی ماشاءالله اوف کمنټ بیا وګوره وینه د همدغه درسام وګور ورته نو دې نه تاسو کولای شئ مختلف قسمه رسامي د فرق کوم افیکټس دی هغه فری اپلای کړئ ورته ورکړئ صحیح ده کنه نور افیکټ هم شته پکې
دې نه تاسو کولای شئ چې په خپل خوښه باندې ورته کموالی زیاتوالی کفکراولی راوستلی شئ او کموالی زیاتولی هم شئ. صحیح ده. نو دا ول د دې آرټیسټ افیکټس. همدارنګه زه غواړم چې دلته کې راشم او کمپریس پکچر د پکچر سایز مایز برابرول غواړي کمپریس کوي، سایز کمول غواړي، فرض کړئ غواړي چې د ایمیل د لپاره د سایز برابر کړي، سایز کم اوسي، یوز د خپل ریزولوشن ته یوز کول غواړي، همدا شانتي غواړي چې د ایمیل ویب سایټ د لپاره چې کله تر اخلي پکچر اوسي خدا نور کیسې دي صرف د ځکه کمپریس کیږي، سایز کموي یا توي تیز نه کولای شي. بل چینج پکچر، دا پکچر مینه د پکار بل پکچر راوړه زګور دلته کې راځم دا لوګو چې ماخسته ده، فرض کړئ زما دا لوګو نه وي فکر دا لوګو فرض کړئ زما نه د فکر زغړم بل لوګو واخلم بل پکچر واخلم، د چینج باندې کلیک وکړه او ورک افلاین زمونږ افلاین فکر ده فرام کمپیوټر له کمپیوټر نه راته راوړه، کوم ځای نه ډیسکټاپ نه راوړه، ډیسکټاپ نه ته چې راوړم د افغانستان لوګو راته راوړه، افغانستان وی امارات وی هر لوګو چې تو غواړي ورته راوړلای شي، دا به چینج شي په ځای باندې دغه لوګو راغله او ولګیدله. نو تاسو کولای شئ چې د طریقې سره یو پکچر ایمیج چینج کړئ. دلته راغله ما په دې کې تغیرات راوصل، فرض کړئ چې ما آرټیسټ افیکټس ور اپلای کړلو، کلر ملر می ورته ورکړلو، خیال دا ورته کنه نو څومره بدرنګه شو ستاسو یو کس وای چې ماړه دا خو وای پاک نه چی وای پلیته خو نه ولې وای خو نو دغه شان ته وسو کې مخ خلاص شرمونه ته وشم بیرته خپل حال ته ولې کله زر کو ay بخیز غواړم من لمت خپل تصویر یا سیده ته ما شمالي کوم دا کیسه کولی اوس به زه ته ریسیټ پکچر ما تاسو نه کبیرته خپل حالات تک وګوره چې څنګه مخ کې سیم ټو سیم ما حالات لاړلو. صحیح. او ریسیټ پکچر سایز کولای شي چې هغه سایز کې کوم تغیرات راوستي هغه مرته سیټ کوي، وګوره سایز هم سره شروع په خپل خوخه باندې بیرته څنګه مخ کې ورته سیټ کیږي. نو پکچر کې کوم تغیرات راوستي هغه او سره سایز کې تغیرات راوستي تا نه کیسه ګډه وډه شي بيخي نه وشړيږي. صحیح ده کنه شکور جوړه ودانه کشړای سي مې کوشش وکړ چې دې نه ریسیټ کې دوباره بیرته دام چې وشولو په دې کې زمونږ سره ځین سټایل د پکچرز د فاره تاسو کولای شئ چې هغه فلای کړئ. زه به د څه کوم دا پکچر بل وړو کې کوم خدای دوی چې ما پکچر در باندې بدونه لګي یا ویز غمیا او کني غمیا نو مشکل نشته. دلته کې ګوره ځینې سټایلز موجود دي که تاسو پکچر باندې افلای کوئ په خپل باندې تاسو یې افلای کولای شئ. ګوره څومره ښایسته ښکاري او فریم ته ورکول غواړي رایټ کلیک وکړه ګوره چې یو پکچر راسي ګوره خاص تاسو ته کیسه وکړم ورته راغلی زه فوټوشاپ دی نه نزده فوټوشاپ وایو ښه چې افیس نه ختم سو فوټوشاپ ته مکمل فوټوشاپ ایڈوانس طریقې سره فوټوشاپ ورسره کورل ډرا دسې کورل ډرا چې هر قسم پوسټر هر قسم کارت ډیزاین هر قسم براوشر ډیزاین ته پرې وکولای شي. فرامز دا به تاسو کولای شئ چې هر قسم تاسو ډیزاین وغواړئ څوک نه غواړي تاسو هغه رقم جوړولای شئ. ور دا راځم دلته راځم دا ګوره څومره ښایسته ډیزاین ورکول کېږي. ګوره بارډر ماډر ته نو ضرورت نشته ته کې الریډي زور تیار بارډر تاسو سره شته دا افیکټ وګوره واو او دا دی بل ډیزاین 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 دا وګوره هغه کې به خراغلو. نو تاسو کولای شئ چې هر قسم د ډیزاین فکر مو وي هغه فری افلای کوي جوړ کوي برابر کوي. زه وراشم یو دنه بل دغه نه افلای کوم چې هغه لږ خپل یوسي پس کدا اوس غواړم دا فیسبوک ته اپلوډ کوم. صحیح دا ایمیج راخلم فیسبوک پروفایل ته اپلوډ کوم چې چاته لګم چې وګوره څومره خاصه ډیزاین ځان د لپاره کړی دا رائټ کلیک وکړه سیو از پکچر سیو کا په ډیسکټاپ باندې ورته ما چې زه ډیزاینر یم مای ډیزاین زما خپل ډیزاین پکچر مې چې کوم جوړ کړی دا مې سیو کړو دا اوکې کوم راځم ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې مای ډیزاین ګورم ام دا مای ډیزاین په دې کلیک کوم نو تاسو سره به خو دې باندې ما غوښتل دی افلای کړی ودرې صبر مشاهده او صبر تر اعظم دې ته زه کوم یو خو خسته خپل کلر ورکوم کوم کلر دا کل او وای دا سم خسته ښکاري آرټیسټ افیکټس په افلای کوي پر افلای ها تصویر چاته جوړ ک او زم درته سیو کا سیواس سوف ایډیټډ دلته چې دا افلای شو لیکل وکړ په کوي دلته کې خال لیکل کولای شي نو چې نو سره ول چارس ته غواړي غورته کولای شي ایډیټډ سیف ډیسکټاپ ایډیټډ او کلیک خیال هم ورته کوم شیزونه کې چې موږ تغیرات راوړلو هغه ټول په دې ځکه ګوره په افلای شي وګورئ لکه په ګوتو باندې جوړ شوی ډرا شوی صحیح ده کته په لیکل کړي وي هر څه کړي وي کوم تغیرات چې تراوړې رنگ روغن ورته ورکی اوس غواړي چې دا ځان سره سیف کړي ځان سره وساتي دا دومره مهنت خوري دی پر وکړله اوس دا چیرته چې ستاسو مهنت خوري دا هیڅ چیرته نه ځای کیږي ها ته به صرف دومره وکی چې هر قسم د ډیزاین د فری افلای کړلو تصویر ډیزاین د فاره جوړ کړلو رائټ کلیک فری وکا رائټ کلیک د چکل پر وکړلو راشه سیو از پکچر دا پکچر زو غواړم ځان سره سیو کوم که چینج کوي
چینج کولای شي برینګ فارورډ مخکې راوړه وروسته یې ویسه دغه کیسې اوس موږ کوریف کوي دا دلته هم درکوي او دې ځایونو کې هم شته که ته رایټ کلیک وکړې په دې ځای کې فري اپلای کوي او هلته فري اپلای کوي دواړو ځایو کې یو خبره ده تر دې پورې موږ ته به انشاءالله چې څه مشکل ونه اوسي او دا ځینې فکچر غري که ته غواړې چې په همدې ورډ کې ورسره همدا ډیزاین راشي نو ته یې راوړلی شې په دې ډیزاین کې باید اوسي نو دا به تاسو سره په دې ډیزاین کې پروت وي چې ته کله څه کې څوک فایل راوړئ او ډاکومنټ اوپن کړئ هغه په دې ډیزاین کې موجود وي یا دا هم چې کله وشوله زه وایم چې داسې کار وکړه چې زما د پکچر ته بارډرز ورکړه موږ به څه شی کول دا رنګ به هم ورته چینج کولو اساینمنټ ته د پکچر دا بارډرې ماډرې به هم ورته چینج کولی چې بیخي بدل ښکاره شي چې بیخي څنګه ښکاره شي ګوره کوم قسم د بارډر ورته ورکړئ فرض که زه غواړم چې تک سور بارډر دې واخلي صحیح ده بارډر دې په دې کلر کې نه د فکر کم کلر کې فکر دې کلر کې د فکر ګور دې کې دا افیکټ اپلای کیږي خو دا بارډر توای نه راځي زم چې لیک ډبل بارډر واخلي ځین خلک چې ډبل بارډر ورته ورکول وکړم ګوره ځکه نورم سایشته مور لاینز غواړي نور لاین تراشه ته کولای شي نورم کمواله زیاتواله پکې راولې دې نه سیټ کې خپل ځان لپاره سیټ کولای شي سه نور پکې ډیف ځای پکې اور لاړ شي خو زه وایم چې نه صرف تاسو ته خایمه دې کې ګوره د دې ډبل واله او پیډواله دا او نریواله د څومره باید وځي فرض کړئ دومره غواړم او دلته کې راځم کدا سینې فکر فرض ک ډیشت غواړي دا رقم ته غواړي دا شانتي غواړي دا رقم تاسو کولای شئ چې ورته ورکې او اپلای کړئ شاندي وکړ څومره یو خپل ډیزاین زما د پکچر د لپاره جوړ شو او چې ځکه دا سیو کم او به تاسو ولته کیو غوري دومره یو خپل بخکاری ډیر زیات شو مزه بکې نو واخله پروفایل ته اپلوډ کړئ چاته لګي دغه ته لګي چار چاته لګي نو ته ورته دغه کولای شئ لګلای شئ ځکه ځینې افیکټس دي که تاسو غواړئ دا فري اپلای کړئ دا هم اپلای کولای شئ ګوره ور بیخي لکه اسان دی ورکه شو لکه راوتلې غونډه ده اوس نه وتلې ده اوس بیخي نه وتلې راوتلې ده اوس دا شانتي راغلو اوس دا شانتي راغلو او مخ خرابېږي دا وګورئ پکې بل ډیزاین شو دا پسې بیخي بیا بل ډیزاین شو دا خو بیخي بیا بل ډیزاین شو سکولای دي چې ته مختلف قسم ډیزاینونه ورکړي شیډو ورته ورکول غواړي سورې باید ولري نو تاسو دی الریډي سوري درکړي دي کوم سورې کته اپلای کوي فري اپلای کولای شي د پکچر لاندې خپل یو سورې لري ریفلیکشن دا انعکاس باید کړی اوسي زه د کارو کم چې لګ دا دکس د سکم تاسو ته بوز د دې د انعکاس هر صفته ولګي ریفلیکشن باید ولري ګوري وته لا مخته ګور بل تصویر راغلو ګوره لکه عینه دې چې وته یې خوي دایم نه وګار ګلو باید رڼایي وو کې دینه شغلې باید ستاسو تصویر نه وي وخت وزيږي او خوري مری شي کولای شي نه ونه شغلې هم روانه کې وګور ورته دا دي خوښ نه دا وای چې دا کمی دي غواړي کم زیات کې نو راشه دلته کې ګلو نفس راس دلته کې مور ګلو کلر ملر ته چینج کولای شي ګلو آپشن زده درکې دې نه کولای شي چې د سایز کې کمواله یو زیاتواله راولي هغه مې ته پاول روز ویلو کال تر زده کړې وي دلته به تاسو هیڅ مشکل نه وسی او که پاول روز کې د خوبونه کړی نو هغه بیا خپل کار ده ټول هغه آپشن دي چالتته مې ویلو مخکې ور پاول ټیکس کې مې درته ویل نو چالتته د کس د کړی وزن په کړی دلته به تاسو هیڅ مشکل نه ته کولای شي خپل اپلای کی نو هغه جنونی بل څه کې نهسته ده سافټ انج مطلب دا غاړي سره کم تراشي ګوره پکچر غاړي ګوره سور بيخي ختم شو ها ته چې سره کوم ته غواړي هغه شان دي دا پکچر کولای شي چې برابر کی او سیټ کی بل د ذکر اعظم دا رقم ته بیل ګوره ها دا نو ډیزاین نه دي کدام فري اپلای کوي فري اپلای کولای شي 3D روټیشن ورکې ګوره خواته لاشه دی خواته راشه د خوا لاشه خوا لاشه د خواشه بیا را د خواشه بیا خواشه صحیح ده کنه نو څه کم قسم د کومې خواته وړل غواړي په کوم طریقې سره تاسو ورډ ډاکومنټ کې هغه طریقې سره دا شو کیږي او سایز کمواله او زیاتواله خو مې درته ویلې و چې تاسو سره کم ته غواړي هغه کم ته کولای شي او برابر ولای شي وګورئ څونه مزه کوي خلک به پرې امپریس کې دا مشو نو بیا برا شو چرته کې را به شو دلته کې پکچر لیاوټ ته پکچر لیاوټ کې غواړي که تاسو خیال کړی وي یو پکچر اوسي به دغه سره دغه وي سور سره وي لیکل میکل ور سره وړل غواړي د دې لیاوټ برابر نو هغه د نه سیټ کولای شي برابر نو مختلف قسم ډیزاین دلته دی پکچر وي او د لاندې د کې ټیکس راشي زه ته لیکم چې فرض کا دا د خوا کوم او زه ته لیکم فرض کا ټیچر صحیح ده اخله فرنټیک وګورئ چې تم ضرورت نشته اتومات ما څنګه وکړو څنګه مې دا پی اپلای کړلو افری اپلای کیږي دې سره نور افیکټس اپلای راځي هغه موږ په انزرټ کې چې کله د آرټس ته راغلو په آرټس کې دا شته ده ها دا بیا موږ آرټس کې وایو دی آرټس مربوط دي دا شیزونه بیا تل کې موږ وایو یو منډه ورکو نو تاسو خپل کار کې به تاسو خپل ډیپ ځای زمون کار اوس په حال چیرته ده په دې فارمټ کې ده یو سره زمون کار نشته ده فارمټ ته چې کله راغلو نو د دې نه تاسو کولای شئ چې پکچر لیاوټ وتا سیټ کې یو برابر کې هم زه بیرته کې ختم کوم چې ختم کړلو نور لیاوټ په دې کې موجود دي دا پکچر مربوط چې هر لیاوټ ستا خوښوي ور دې کې اوس مربوط خاصه لیاوټ دي ګوره دا شان دي تاسو دلوي دې کې واکس راوړی او سج شي لیکل شي یا د ګوره انوستانو وغیرہ کې تاسو به کتلی وی چې کوم راوشر جوړې دی اکیډمي د لپاره هغه راغلی وي بدلته کې ورسره لیکل کړی وي یا د یو
یو کس تصویر او د دې کې تو سره نوم لیکي. اوس دا شاته چې کوم رنگ روغن ده دا ته ورته چینج کولای شي برابرولای شي خپل خوښه باندې ګوره زکیم کلر شته نوري کلر د فکر وی غم پر اپلای کولای شي ورته ورکولای شي دې سایز کموي زیاتوي دا هم ته کولای شي. خیالم دورته نو د کې ډیر خسته ډیزاینونه کیږي ما چې درته ویل چې تاسو آنلاین کار کول غواړئ آنلاین کار که تاسو ورډ زده کړلو نو خو اپورچونټیز به درته په لاس باندې راشي او تاسو په ورډ کې خسته ډیزاینونه کولای شئ. ایکسل خو مو کوول بیا بیخي پسې مزيدي چې څونه پسې مخ ته ځي غو مزو باندې سر کېږي ور دا څونه خسته ډیزاین جوړ شو ما سره ټیک ده صحیح ده دا شانتي وای صحیح ده ها دام چې کله وشو اوس براشو چرته بیرته واپس راځو دلته کې لیاوټ هم شو دا د کې مختلف قسم لیاوټ کې مرته وي چې هر یو تاسو اپلای کوئ او پکچر د پاس راځي دا دلته راځي نو سو تا غشانت لیاوټ ورکولای شي د کې میج د خطه وسالي کل راځي سایز ماز بیا ورته برابر ولسی پوزیشن دا پوزیشن څه کار کوي ګورز دلته راځم زرا اعظم دلی ته براسم او دلی ته په داسې کار وکم یو دانه هغه مو واخستلولي پیج مو واخستو دلته ما لیکل وکړل لیکل زه چیرته کوم لیکل په دې ځکه کوم تاسو دلته کې هر چیرته زی مشکل نشته ان فرنٹ اف دا دلته به راشم ایکوال رینج سٹارټ 10 columns month دا لیکل ما وکړل تاسو خیال ده دا خو په حال ولا شم هر ځته چې وغواړم جوړ کې کوم دې سر ته راوړي راوړل شي ته په کلیک وکړو ته به راغلو ته وځه دا راوړم تاسو مینه ډیزاین درکړو ټیبلو لیدلې مې ګوره تاسو دلته کې لګول غواړم دلته کې یو بل لوګو لګول غواړم راشه انسرټ ته پکچرز ته دلته په دا راوړم 16 ها 16 وشو ګوره تاسو د څه کار کوو کې دې چا ګلامو نسی ټول به خوشاله ساتي نن سبا کې یو دم خفق کې سبا د ګور دانه زیو خپل خپل نه زی ځکه دلته کې موږ دا کیسه نه ورسره کړی چې دا چیرته ته یو سم کنه یو نه سم بیهایند ټیکس مې راوړل ټیکس نه باید شاته وینا مخکې د ټیکس نه باید اوسي تاسو دا واخلئ بیا تاسو کولای شئ چارج ته دا یو سي ښه او د دې کې پوزیشن دي زیو ته خایم نه توایما دا وین دې کې دا لوګو ولګاولا صحیح ده کاش کې تمران ورکی خدا دا شولو اوس برا شو چرته دا زو دلته کې به د ایمیج چې کله کلیک کوم د دې خپل ریلیټډ فارم دا مې اوپن کیږي او د پوزیشن دي دا کوم ځکه وسی د پوزیشن باید چرته دی لوګو دا لوګو چې ماخستې دا باید په کوم ځکه راشي دا لوګو باید په کوم ځکه راشي دا مزه د سکم لکه به غټ کم دا به دا شانتي کو او دا به زه څه شي کې واخلم په دې کې به واخلم سکیر کې به واخلم اوس به تاسو ته پته ولګي زه د دې پوزیشن کوم ځکه وي د سر ته دی دی کونج ته راشي ما بین ته راشي تصویر دې ته راشي نه دلته دی راشي نه دلته دی راشي نه دا ورته د سکم تاسو چې دغه ښکاری اوس تاسو ورته ګورئ اوس موږ د دې پکچر لپاره پوزیشن ټاکو دا کوم ځکه وی خیر ما بین کې ګور اکثر تاسو دلې وی شاوخوا تر لیکل پکچر ما بین کې لاندې دی راشي به خیر لیکل نه دی کونج ته دی راشي دی کونج ته دی راشي نو تاسو چې په هر ځکه وغواړئ هغه ځکه د دې لپاره پوزیشن ټاکل شي کومور لیاوټس اپشن ته لاړئ په دې ځکه په خپل خوخه باندې ورته ډیزاین ورکول شي انداز ورته ټاکل شي ټیکس ریپینګ هولته مونږ ویل چې کوم ځکه وي هغه د نه هم کول شي البته کې بیا راځي غزنم کېږي په خپل خوخه باندې کول شي چې وته برابر کړي نو دا د پوزیشن یو تصویر په کوم ځکه باید وسی هغه ځکه تاسو وړل شي او کې خدای شي هغه ځکه نو دا مونږ غټ کو وردا غټيږي هم خپل نور څه ځان سره وړي خیالم دورته دا پوزیشن او ریپ ټیکس لیکل څنګه وي په کوم ځکه وي ګوره دا د راشي ګور لیکل یو خپل خپل تاسو تر نه خبر کی ګورو ګوریا لیکل یو خپل خپل دا شان دي ګور لیکل د ورسره شاو خلاصوین دي چې تخکاری ټایټ دی دا رقم ته دی ګور بيخي د سره جوخ چوخ راغله ګور چې فاصله دی کینم پری دی ګور دا ټای اس ګور فاصله نه ورکی ورته دا شان دي راشي تاب بچم کې دی ګوروي ور یو خپل خانشت درې ما خو برمشت اولانم شته خو دې سره څنګه کې نستا بیهایند دا د څه مانور کې مطلب دا چې دا لوګو راوړم خدا لوګو دي څنګه وي دا د ټیکس شاته وي دا یو ډیره مهمه خبره ده ګور دا ما راوړله
او زه وایم چې دا لوګو خو ما راوړله په دې ایمیج کې اوس دا لیکل زما سره یو ښه بل خوا کوي خو زه غواړم چې نه دا لیکل چې ما لوګو چې کوم راوړل لري ټیکس شاته راشي وګوره لیکل پرې له پاسه راغلل او چې لیکل پرې له پاسه راغلل ته غواړې چې دا اوس سیټ کې لګي خامه کې چې دا لیکل لږ ښه ښکاره شي دیز نه ته کولی شي به ورته کلر چینج کړي ګوره که ته ورته کلر چینج کول غواړې خامول غواړې پخول غواړې دیز نه کا تا ته به هغه مشکل به دې حل شي څومره ښایسته او زبردست ښکاري ها لیکل هم شته شاته پکې لوګو هم شته دا دې کلر نه تاسو نور هم کولی شئ چې ډیم یې کړئ او ګوره څومره ښایسته ډیم کېږي دا شیزونه همدې دپاره ویل کېږي او دې دپاره کارول کېږي تاسو به دا څه دپاره موږ کاروو صحیح ده دا په همدې خاطر باندې چې دا ته تصویر کولی شئ چې ډیم یې کړي ګوره شاته پکې ایمیج هم راغللو او لوګو هم راغله دا دا شانتي کا سیب کا خلک به ښه کاریاني او شاته به خپل تصویر هم لګېدلی دا هم لګېدلی تا ځان دپاره لیکل هم وکړل یو نوټ دې برابر کړل د یو اکیډمي دپاره کار کوي لګیای اوس هغه وایي چې زموږ دا نوټ څوک کافي نه کړي ته پی ډي اف کې هغه فایل ځان سره سیف کوي دا رقم ته ایمیج پکې لګوي شاته چې څوک ګوري هغه وایي چې دا خو د پلانکي اکیډمي د پلانکي فانتون یا د پلانکي کس خپل مربوطه کوم معلومات ورکړي وي هغه به شاته پکې راغلي وي د طریقې سره نه ګوره لیکل ډسټرب کوي ریډینګ کې به څه مشکل نه جوړي هر څه ونه واضح ښکاري او هم پکې ستا لوګو راغله نو خدای دې وکړي چې په دې باندې هم تاسو به ښه صحیح پوه شوي یئ او بل ما ورته ویل که دغه پکچر تاسو یو خوا بل خوا وړلو دې دپاره تاسو داسې کوئ چې ان فرنټ اف د ټکسټ باندې کلیک کوئ بیا تاسو ته په وړلو کې هېڅ قسمه مشکل نه وي چې هر ځای کې ته لګول غواړي هغه ځای کې لګولی شئ همداشانتې ټایټ کې هم واخلئ مشکل نشته کار ده کوي خو سکویر کې هر یو کې چې اخلئ بیا تاسو ته کار کوي یو ځای نه بل ځای ته وړلی شئ او دا بیا ډېر زیات فرق کوي ایډیټ ریپ ټکسټ غواړي چې همدغه بیخي د دې یو نقطه باید ته برابره کړي کولی شي چې ورته یې برابره کړي وره خواته کا د رادې خواته کا دا نوره موره خواته کا نو داسې نه کولی شي چې تاسو دا یو دانه سیټ کړئ او برابر یې کړئ لیکل کوم ته غواړي هغه به هغې ته ځان ورسوئ چې د کږه وږه شوله نقطه نقطه باندې بیا خپله ځان دپاره برابر ویه موو ویټ ټکسټ چې لیکل کېږي دا دې مر سره څنګه کېږي موو کېږي خپل لیکل سره دا موو کېږي ګوره دا مخکې ګوره هغه هم ځي کله هم ځي دا هم ځي چې هر شي ته وړم ګورې غرونو سره دا څنګه کېږي موو کېږي لیکلو سره خیال هم ده ورته دا که تاسو کله کتاب لیکلو یا بل شی هم کولو څوک ته چې دا رقم ډیزاین وکړه بیا به مجبوره یې هغه کاریان به دا اوس د څه شی کړي دا رقم در راوستی دا دیز نه تاسو کولی شئ چې موو ټکس واخله هر څه چې ته وړې وړلی شئ فکس پوزیشن ورته ورکوئ په پیج باندې فکس پوزیشن هم ورته ورکولی شئ یا د به دې فکس پوزیشن شي ګوره یو خوا بل خوا اوس دا نه ځي یو ته به راشو ته به ورته موو ټکس واچولی به دا یو ځای نه بل ځای ته یوسئ نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا د نور لیاوټ برابرۍ هغه هم ورته برابر کړئ سیټ از ډیفالټ لیاوټ په خپله خوښه باندې یو ډیزاین برابر کړه د ایمیج دپاره بیا چې هر کله د اخیستلو همدا ما ورته فرض کړه ډیفالټ کې سیټ شولو دا به یې دې دپاره پوزیشن واوسېږي صحیح ده همداشانتې راځو زه داسې کار کوم زما سره دوه لوګوګانې دي ګوره یو دا لوګو ده دا نه ځي ګوره دغه راځي به ولې به نه راځي ته راغلم دوه لوګو زه هم نیمایي یو راشي او نیمایي بله راشي دلته کې ده که نه اوس وایم چې برینګ فارورډ دا غواړم چې دې نه مخکې چې د جمهوریت والا کلیک پې وکړه برینګ فارورډ ګوره هغه ترې نه مخکې شو دا وروسته شوله خیال یې ده ورته سینډ بیکورډ وروسته یې ولېږه هغه ور وروسته شوله یو څو پکچر یې تا سره واوسي ته غواړې چې یو مخکې سي بل وروسته شي دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې برابر یې کړه ګوره زه به راشم دلته کې یو بل ایمیج واخلم د دې مربوط دلته راځو انزرټ ته چې راغلم او دې ځای کې به زه یو دانه ایمیج واخلم دا ایمیج به نه واخیستلو صحیح ده دا دوه ایمیج دي زویمه چې دا ایمیج باید د دې بل ایمیج شاته راسي دا ایمیج د دې بل ایمیج شاته راسي دلته راشه کلیک پې وکړه سینډ بیکورډ داسې به وکړو چې دا به یو ځل داسې نه داسې کوو دا به زه سینډ بیکورډ ګوره هغه شاته لاړلو دا رامخکې شول خیال یې ده ورته شاته بیا چار چې ته وړې وړلی شي پوزیشن ورکړل ځکه دا ما څه نه کړلو دې نه ما شاته کړلو خیال یې ده ورته دا تاسو ته په هر ځای کې کارول کېږي او په کار کېږي صحیح ده دې طریقې سره مخکې راوړه مخکې راغله اوس دا بل یو چې و هغه شاته شو خیال دې طریقې سره تاسو دا سیټ کولی شئ او برابرولی یې شئ سلیکشن پین دا کوم ایمیج ښکاره شي کوم یو ښکاره نه شي اندیز نه کولی شي دا د ښکاره کړه او دا مخ ښکاره کړه او دا شو کېږي دا دې نه شو کېږي او بل دا شو آل ټول راته وښیه هایډ آل ټول چې څومره ایمیج یې ټول راته پټ کړه نو زه به شو آل ورته ټول ماته باید شو شي چې کلیک کوم دی په تور یو غته راځو مینه ته دې کې دومره شي نه پاتې لاین کا مطلب دا چې کوم ځای کې اوسې په لیفت کې دی اوسې د پیج یا دی په رائټ کې سنټر مابین کې دی بيخي دې نه کول چې پوزیشن وته وټاکې رائټ ته راوړه خي سایت ته وردا ور دې ته مخه مو سره برابر شوخه څومره په چې لیکل کېږي غځ کې ته خي لاین ټاپ بر ساحه ته اوسې د پیج
او همدا شانتي که ته غواړې باچم ته راوړه، میډل ته راوړل غواړې مابین ته که بیخي نو ګوره بیخي باټم ته راغلو او ورته دیز نه کولی شي چې باټم ته دیم کړلو او دلته کې راشه سینټر ته هم که وګورو باټم کې هم دا سینټر کې هم شولو دوه اپشن مې ورته واخیستلې همداشان ته چې میډل ته که مابین ته که اوس بیخي د پیج په مابین کې راغللو خیال هم دور ته نو دا هغه ایمیج چې ما سیټ کړلو او برابر مې کړلو. بل دلته کې راځو ډسټریبیوټ هاریزونټلی ته غواړې چې دا ډسټریبیوټ لکه هغه تیر ځل غوندې ده چې د ایمیج وي در سره یو دې خواته بل دې خواته ته غواړې چې دا باید هاریزونټلی برابر شي یو شانتي راشي نو ته کولی شي دې نه ورته سیټ کې وګوره بیخي به دا سیټ شي مابین کې به راشي صحیح. ورټیکلی برابرول غواړې ورټیکلی هم ته هم برابرولی شي. ویو ریډ لاینز شاته چې کوم ریډ لاینز دی هغه راته ښکاره کړه هم باید راشي ایمیج کې که نیش وکړه ایمیج وکړه یو ځای دغه شانتي نور شیزونه پکې کمانډ داسې مهم نشته ده. ریډ لاین سیټینګ د کوم قسم ته وغواړئ څرنګه غواړئ کم غواړئ هوریزونټل څومره وي او د خواته څومره سایز مایز هغه هم ورته سیټ کولی شئ. بل از دوه ایمیج دي ګوره یو ایمیج داره دا مې سلیکټ کړل ګوره اوس دا اپشن کار نه کوي یو ایمیج داره کنټرول نیسم دا هم ورسره سلیکټ کوم دوه ایمیج چې کله ما سلیکټ کړلې اوس راځم دا ګروپ کوم او دې ګروپ باندې کلیک کوم دا اوس ما سره ګروپ شولې اوس چې زه راشم یو ته کلر ورکوم هغه په دواړو باندې اپلای کېږي یو ته چې موږ کوم کلر ورکوو هغه په دواړو باندې اپلای شي. ګوره دلته راځم یو ته زه کلر ورکوم هغه باید دواړو باندې اپلای کېږي که یو ایمیج زه وړوکی کوم غټوم هغه دواړه ورسره همغه شانتې غټېږي او وړوکی کېږي نو دا هم دی یو بل کمال ده. اوس که موږ یو دانه کوو بل هم ورسره کېږي خیال ته څو ایمیج وي ته کې سیټینګ کول غواړې په یو ځل باندې سیټینګ ورسره وکړه وروسته یې ختم کړه یو شانتي راوړل غواړې لس واړه سلیکټ کړه ټول ته یو کلر یو ډیزاین ورکړه بارډر وغیره چې هر سیټ کوي وروسته راشه بس په یو دم باندې یو ځای بل ځای کې د هغې پوزیشنینګ وکړه اوس بېرته یې انګروپ کړه یو باندې دا کې دې نه انګروپ کړه صحیح ده. زه ته غواړم روټیشن ورکړم دا به زه دا شانتي کړم نه باید چې دا شانتي شي وي واپس اوس ګورئ دا ایمیج ما اخیستی دا ایمیج زه غواړم دې ته روټیشن ورکړم مطلب دا چې دا مخ مې د بلې خواته دا فیکای باید د بل سایډ ته راشي نو دې ته کولی شي چې روټیشن ورته ورکړي ګوره دې بل سایډ باندې په دې سایډ په دې سایډ په دې سایډ کولی شي نه تاسو دا روټیشن ورته ورکړئ په خپله خوا باندې نه ونیسه څومره روټیشن ورته ورکړئ ته ورته ورکولی شي خیال دی نه څومره روټیشن چې ورکوي ورته سر مې ورته پې وچورلول همدا تصویر ته غواړئ چې یو خوا بل خوا کې نه کولی شي چې ادر شي خیال ده د بلې خوا ته ور راغلو بیخي سره دا مشاهده یې ګډوډه شوه. نو په دې طریقې سره تصویر کولی شئ چې روټیټ هم کوئ کرپ کول دي دلته راځم دې تصویر ته وګوره دغه کې دا شیزونه ښکاري ډېر بدرنګه ښکاري دا ونه ختمومه نو راشه دې ته کلیک وکړه رایټ کلیک هم پې وکړي دې کې کرپ آپشن درته درکوي رایټ کلیک کوم ګوره کرپ ته راته کرافي کا دې ته کولی شئ کرپ کې راشه دې کې کلیک وکړه کرپ که راته څومره کرپ کوي هر ځای چې غواړې هغه ونه کرپ کړه دومره غواړم چې دا کرپ شي دا اضافه ایکسټرا ایریا ده دا هم ونه کرپ کول غواړم دا هم کرپ کولی شئ او دا بس کلیک وکړه شاوخوا ته هغه کې در څنګه کېږي سر خپله سیټ کېږي او برابرېږي نو دا و د دې کرپ کول. که ته غواړې چې دغه وکړې دا کرپ شیپ وغیره شیپونه اوس موږ سره دې ځای کې وګوره یو شیپ کې ته راوستل دا غواړې شیپ کې هم راوستلی شئ دې طریقې سره وګوره دا په شیپ کې کرپ شولو صحیح ده. داسې کوم چې زه دا کرپ بېرته سیټ کوم دا انځور زموږ ټوله کیسه ګډوډه کړه دا وړوکی کوو اخواته کوئ بیخي دې تصویر ته راځو کار له دې سره ده ته به راشم ورته وایم چې دا کرپ کړه ته هلته کې دا ځای مانه کټ شولو ښه تاسو بیا صحیح کټ کوئ ځان دپاره صحیح ده. ما باندې خو تعدیل ناوخته ده چې زر ته کار وکړم کمانډ زیات دي کار کول زیات دي زه غواړم چې دا په یو ایمیج کې راولم یو ایمیج کې ته راوستل غواړې ګرد هر قسم ته وي بس ورډ تاسو ته اکثره ډېر ښه سهولت درکوي بس راشه صرف کرپ ټو شیپ یې کړه هر قسم شیپ کې راوستل غواړې دل کې راوستل غواړې او عاشق کې وګوره دا شانتې راوله مینانو په شانتې په دې کې راوستل غواړې صحیح ده دا شانتې نه غواړې راشه دلته کې بل قسم ته یې غواړې نو داسې چندان ډیزاینونه پکې نشته د شرمو به نه ښه اوس همدا به همدې طریقې سره پرېږدو دا شانتې ګورو غواړې کولی شي چې برابر یې کړي بیا وروسته سایز ورته برابرول دیز نه کولی شي چې سایز یې غټ وړوکی هم کړي ټیک ده صحیح ده چې سره شانتې ده کېږي بل راشئ اسپیکټ ریشو دې ځای کې تاسو ته ځینې اندازې درکوي که غواړې دغه اندازه باندې یو برابر کړي فکچر برابرولی شئ دې کې ځینې ریشوز ګوره
درکوي بس اندازه سایز یې څومره 3 په 3 کې 4 په 5 کې 5 په 6 کې د سایز ته غواړي چې څنګه برابر کې سیټ کې هغه هم د دې څخه کېږي. په یو کې خپله یو په یو کې راغللو ها دا و دې ځینه سایز که تاسو برابرول غواړئ سایز هم ورته سیټ کولی او برابرولی شئ. بل موږ څه کول غواړو بیا راځم دې ځای کې د دې فیل ده فکچر باید څه رقم د فیل شي دا خو فیل کېږي هسې مې یو ایمیج کې ته غواړې فیل کې فټ غواړئ دا شانتې راته راوله بېرته خپل هغه ته یې واړه وګوره پټ راوستلو صحیح ده که نه ما چې کوم شیپ ورته اخیستی اوس ګوره کې فیل شولو او اوس مې څنګه وکړه ټول شیپ یې ګوره ونیولو اوس مې ته چې پټې پکې راوله بېر کې دننه چې دا شیپ ما اخیستی کوم اندازه د شیپ ته ګوره دا ګوره ایمیج بیل ده وګوره هغه بیل ده خیال ده ورته د دې کې ګوره فټ کول غواړي مخکې خو صرف هغه کواره راتللی څونه به چې هغوی کول اوس په خپله خوښه باندې غواړي دا دې کې فټ راولې ګوره زه دا شانتې غواړم دا شانتې کوم دې هم لږ داسې کش کو دا دې غز نه فیل کېږي ښه چې ته فټ کول غواړې فکس کول غواړې په یو شیپ کې د خپل ایمیج فکس کې کوم ځای پکې راوستل غواړې هغه بیا ته د دې ځای نه کولی شې چې سیټ کړې او برابر یې کړې فیل او بیا فټ واخله په دې ځای کې ته خپله خوښه باندې غواړې فکس کې فکس کولی شې. او بلکې دغه ځای نه په کار ته زه داسې کار کوم چې دا ایمیج بند پرېږدم د بل ایمیج ته به راشم خو سر ته لاړ شه ته راشه اوس دا نمبر دی دا به داسې کو دا به داسې کو دې باندې مه کلیک کړو اوس به راشم زه به ورته وایم چې دې ویډیو هایټ دې نه زه غواړم برابر یې کړم ویډیو ګوره کولی شي په خپله خوښه باندې برابر کړي خیال ده ورته هغه هایټ دی ویډ ده کموم یې ورته هېڅ نه غواړم صحیح دا نه سایزینګ کېږي د ارینج کولو برابرولو د سټایلز سره کوم ته ورکې بارډر د اوس بارډر نه لري ته غواړې د بارډر ورکې ورکولی شي اوس بیخي بارډر نه لري خلند ورته خو تکلیف ور بیخي بارډر یې نشته ده خو غواړې دې نو ته بارډر ورکې بارډر ته ورکولی شي کار کلر کې ورکې او بیا سایز یې له کوم ځای نه برابر که سیټ کا دې ځای کې مختلف قسمه سایز دی او دې ځای کې ورسره نور بل قسمه هغه هم شته ډاټ ډاټ پکې غواړې هم اخیستلی شي نو دا ول ایډجسټ کولو ریموو بیکګراوند سټایلز دې کې نور هیڅ شی نشته ده دا انزرټ کې زموږ سره پکچر شو دلته کې آنلاین پکچر راوړل غواړې کولی شي کلیک وکړه آنلاین دې کې سرچ کا هر قسم ته پکچر چې ته غواړې راوړي هغه ورنه راوړلی شي فرض زه کیټ پیشو پکچر راوړم پیشو میاو ګوره ورته اوس سره به دې کې پیشوګانې راسي کومه پیشو دې په کار ده دا پیشو مې په کار ده دا ببره پیشو مې په کار ده انزرټ کې دواړه انزرټ کې نه یو انزرټ کوم دی چې کو خطه کوم او انزرټ کې دا پکچر اوکې ډاونلوډ کیږي فایل به ډاونلوډ شي کله ډاونلوډ شي تاسو سره به دې کې انزرټ شي صحیح ده نو یو ځکه چې ډاونلوډ کیږي سپیس ټاپ یا بل ځکه یو دلته کې ډایرکټ سره انزرټ شي خیال هم دا ورته هر قسم ته تاسو غواړئ هغه سیټ کولی شئ او برابرولی شئ داسې کې آنلاین راخیستلی شئ سبا به راشو شیپس ته شیپس مو چې کله واخیستلو هماغه کیسې ده څنګه چې د دې سره مې یو بل ټیپ راتلو هغه شانتې له شیپ سره هم راځي شیپ کې هم لږ کیسې دي دا بېله موضوع ده زموږ لیکچر اوږدېږي نو په دې خاطر چې پکچر زموږ سره اوږد نه شي شیپ کې بیا په بل لیکچر کې انشاءالله چې کار وکړو نو هیله ده چې په پکچر کې هر څومره کمانډز او آپشنې وي په ټولو باندې تاسو پوه شوي اوسئ او ډېر څه مو ترېنه یاد کړي اوسئ ځان سره نوټ اخلئ هر یو کمانډ ځان سره نوټ کوئ چې آینده کې بیا تاسو ته مشکل ونه اوسئ